زمری هم شي چې ورور ونه لري ګیدړان به دې وخوري نو همیشه دې د ورونو قدر کوه. په سختو ورځو کې دوه ملګري لري، اول صبر، دویم باور. صبر په زړه کې او باور په الله جل جلاله. هغه څه د ذهن څخه وباسه کوم چې تا پرمختګ ته نه پرېږدي. کوم کار چې سخت وي درته هغه وکړه تر څو کامیاب شي. که غواړې چې ښه بخت ولرې نو د قرآن کریم تلاوت زیات کوه. که غواړې چې غني شې نو استغفار زیات وایه. که غواړې چې ټول خلک له تا سره مینه وکړي نو همیشه له نورو سره اخلاق کوه. کوشش وکړه چې د خلکو زړونه وګټې. پیسې خو سوالګران هم ګټي. هغه څوک چې لمونځ نه کوي، هغه څوک چې اهداف نه لري، هغه څوک چې انجونو پسې ګرځي، او هغه څوک چې منفي فکره وي، او هغه څوک چې دروغ وایي، همیشه د هغوی له ملګرتیا څخه لرې اوسه. که د نورو د رضا کولو لپاره ژوند وکړې نو خپل وجود به د له لاسه ورکړې. ځینې خلک تا سره په خپل بیکاره وخت کې خبرې کوي او ځینې خلک تا سره د خبرو کولو لپاره ځان بیکاره کوي. نو د خلکو په پیژندلو کې اساس اوسه. باوري یم چې زما عملتیا به مو هېڅکله پښیمانه نه کړي. نو ما در سره تعقیب کړئ.